د ملا هیبت الله تازه او نوی پیغام د تعلیم په اړه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. په داسې حال کې چې د طالبانو ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې پر افغان جنو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي، خو په خپله وروستۍ وینا کې د علم ستاینه کړې ده. هیبت الله خونزاده په کندهار کې یوې دستاربندۍ ته د وینا پر مهال ویلي د انسان او حیوان ترمنځ فرق په علم کې دی. حیوان د علم استعداد نه لري خو انسان یې لري. الله تعالی انسان ته د اشرف المخلوقات درجه ورکړې ده. د طالبانو دغه مشر زیاته کړې نړۍ کې هڅې روانې دي چې خلک د انسانانو بندگان وګرځوي او د بشري حقونو په نوم ظلمونه وکړي. د هغه په خبره ځینې هیوادونه ځکه د فلسطین پر ملاتړ غږ نشي پورته کولی چې ایمان یې کمزوری دی. بلخوا عباد وایي د هیواد په نوي ولسوالیو کې روغتونونه نشته. د عامې روغتیا سرپرست وزیر په ټول هیواد کې د معیاري خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو کموالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې د هیواد په نوي ولسوالیو کې روغتونونه نشته او په هیواد کې د معیاري روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو لپاره 45,000 بسترونو ته اړتیا شته. نوموړی که څه هم د سرطان د درملنې په برخه کې ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغانستان د راډیوټرافي لپاره نړیوال جواز ته اړتیا لري. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خورازواکي د ناروغۍ له زیاتوالي سره دا ناروغي په سمه توګه کنټرول شوې ده.